بعضې خلک ځان وجنه کوي د غل سړي هر څوک غندنه کوي دا ځینې ښکلې به دې سم راټیټ کړي په زړه ګزار لکه دستنه کوي دا ځینې ښکلې به دې سم راټیټ کړي په زړه ګزار لکه دستنه کوي زمونږ وطن به بلاګانې نه خوري څوک چې د غل واکدار ستاینه کوي زمونږ وطن به بلاګانې نه خوري څوک چې د غل واکدار ستاینه کوي هغه به په سپکو باندې سپک یادېږي څوک چې د سپک سړي ساتنه کوي هغه به په سپکو باندې سپک یادېږي څوک چې د سپک سړي ساتنه کوي مینه د دې دور فریب ارمانه هسې به دار باندې ختنه کوي سر یې ماښام راکړه پیاله ډکه مسلمانه کافره نظرانه دې د هلکه مسلمانه داستا نازکې ګوتې د رباب د نري تار دي داستا نازکې ګوتې د رباب د نري تار دي ته څه غواړې له دې پنډه ټوپکه مسلمانه داستا نازکې ګوتې د رباب د نري تار دي ته څه غواړې له دې پنډه ټوپکه مسلمانه راپورې به د هر ناز پتندی باندې منما جاوید صاحب راپورې به د هر ناز پتندی باندې منما لګ پورې هم ورتیر شلا ټکه مسلمانه راپورې به د هر ناز پتندی باندې منما لګ پورې هم ورتیر شلا ټکه مسلمانه تا تل پخپل خایست باندې پردي خلق ساتلی تا تل پخپل خایست باندې پردي خلق ساتلی خو مونږ له دې ترې را نه کړه دا څکه مسلمانه د خان زمان کاکړ په دغه شعرونو باندې ټولو ته پجما السلام علیکم د دیر په سپېڅلې خاوره باندې استاد محترم پروفیسر اقبال شاکر صاحب ته محترم نیازک خان صاحب محترم منیر buneri صاحب ته ټولو ته خراغلاست هرکلی او بیا راشئ د غزل نه مخکې یو څو شعرونه دي چې خمړه به شو کنه نور به زمونږ انجام څه وي خمړه به شو کنه نور به زمونږ انجام څه وي رسوا دي شي سړی په محبت کې بدنام څه وي خمړه به شو کنه نور به زمونږ انجام څه وي رسوا دي شي سړی په محبت کې بدنام څه وي خرڅېږي پښتانه داسې په کم قیمت چې هی خاطر صاحب خرڅېږي پښتانه داسې په کم قیمت چې هی د 2 روپو سیزونه په بازار کې لیلام سوي خرڅېږي پښتانه داسې په کم قیمت چې هی د 2 روپو سیزونه په بازار کې لیلام سوي نیازک صاحب راپاڅئ رایوځئ شئ خپله خاوره کړئ آباده راپاڅئ رایوځئ شئ خپله خاوره کړئ آباده زما به لکه دې اوده ولس ته پیغام څه وي راپاڅئ رایوځئ شئ خپله خاوره کړئ آباده زما به لکه دې اوده ولس ته پیغام څه وي زه هم د نر بچی یم بلها دیدن یې وکړم زه هم د نر بچی یم بلها دیدن یې وکړم هغه خپله مستۍ کې چې وي ما ته یې پام څه وي دغه غزل اقبال شاکر صاحب ته ډالۍ چې خوب مې لیده چې مو تړون د نصیبونو کېږي خوب مې لیده چې مو تړون د نصیبونو کېږي یعنی تعبیر دا چې جوړښت زمونږ د زړونو کېږي او شملې په سر کړئ اتلانو خو ځان هم خبر کړئ شملې په سر کړئ اتلانو خو ځان هم خبر کړئ تاسو خبر نه یې خو داو مو په سرونو کېږي شملې په سر کړئ اتلانو خو ځان هم خبر کړئ تاسو خبر نه یې خو داو مو په سرونو کېږي څومره ښایسته ښایسته لفظونه وي په ځمکه پراته ارشاد صاحب څومره ښایسته ښایسته لفظونه وي په ځمکه پراته څومره توهین په هره لار د اخبارونو کېږي څومره ښایسته ښایسته لفظونه وي په ځمکه پراته څومره توهین په هره لار د اخبارونو کېږي ای د دې ښار لوی دوکانداره ضرورت لرمه پدرابي صاحب ای د دې ښار لوی دوکانداره ضرورت لرمه
د یو ټوپک پیسې د څومره کتابونو کیږي د دې خار لوی دکاندارا ضرورت لرما د یو ټوپک پیسې د څومره کتابونو کیږي زما د حال پښتنه څه کوي نبیل افغانا وخت دې تیریږي گزاره ستا په یادونو کیږي ډېر مهرباني سوله دی وشي او امن د ډولۍ کې راشي سوله دی وشي او امن د ډولۍ کې راشي تړون د سیبه د پښتون پر ورولۍ کې راشي ستا د وصال خواږه ترخه شوزه به ولې نه مرم ستا د وصال خواږه ترخه شوزه به ولې نه مرم په چا جوړه غمونه چې ځوانۍ کې راشي